السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده 2-3 ورځې مخکې یو دکاندار ته 2 جنکې د سودا لپاره ورغلې وي. څه خبرې اترې او حرکات شوي وو چې د هغې ویډیوګانې وایرل شوې وي. بعد کې پته ولګېده چې دغه جنکې خپل ورور قتل کړی. د هغې نه پس د مختلفو معلوماتو په نتیجه کې دا هم معلومه شو چې دغه دکاندار یې هم وژلی دی. د سوشل میډیا په لار ګڼ شمېر خلک څوک تحقیقي او څوک غیر تحقیقي رپورټونه جوړوي. زما مقصد تاسو ته دغه معلومات درکول بالکل نه دي، خو صرف دومره وایم چې په معاشره کې په هیڅ چا اعتماد نه دی پکار. د خپل عقل نه به کار نه اخلو بلکې د شریعت په منو. په خور لور په ماشوم او یا په ښځه به دومره اعتماد نه کوي چې یوازې بازارونو ته لیږي یا د نامحرمه خلکو سره د ملاقات اجازتونه ورکوي، ځکه چې بیا به دغه شان ګڼ شمېر د نقصان او د غم درد نتیجې مخې ته راځي. څنګه چې تاسو ته واضحه ده دغه جنکې به هم د چا خویندې، میندې، لوریانې وي، هغه نن قتل شوي. د دې ذمہوار اخر څوک دی؟ انسان عاجزه دی او بیا زنانه ذات نادان نه پوهېږي چې موقع ورته میلو شي هر څه کوي. لہذا موقع ورکول نه دی پکار. د خپل ځان او چارپیرچل خیال ساتل او په نورو پرده چول لازمي دي. وایس اپ پاکستان دستور ټي وي.